دا یو ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کول او په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چنګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو هغه سردارانو به په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه راغلي وی دې راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي زما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل وی که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس دې د دې له چې چا څه وس کېږي ورکوي له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکوي دا به د ځان سره بوسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کوم راز خبره وه هغه مکې والو ته ورسېدله یوه ښځې سره خط او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه به په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علي رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د دریو صحابه کرامو ته اسونه ته وخیږي اسونه ته او شابه هغه ښځه درنه ګوري هغه خط مکې مکرمې ته ونه رسي هغه خط تر مکې ته ونه رسي دوی او په روضه خاخ کې به لاندې کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه خاخ کې به لاندې کوي بس ښځه په اوښ باندې روانه وه دوی اسونو ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه یې روضه خاخ مقام ته راورسېده ښځه هم هلته لاندې کړه چې وایي رسوله بس اسونه راکوز شو د اوښ مواري وله ونیو اوښ یې ورله کېنه او ښځه یې ترې راکوزه کړه ښځې ته یې خط راکړه خط راکړه ښځه ما سره خط نشته دی وی خط در سره شته دی خط راکړه اوښ یې ورله ولټه او د دې چې کوم سامان و هغه تار په تار کړو خط د ښځې چې کومې کپړې وي د هغې تالاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه وایي چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به در نه وباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په که نه دا به در نه وباسم خو دا خط په راکړئ مونږ ته خط در سره شته دی خو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زمونږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط یقینا مونږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی نو دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غوندې یې جوړ کړی دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړه خط یې راویست ور یې ولکړو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کول وکړو ته پړاو شو نبی علیه الصلاة والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغوښتو دا کار دی ولې کړی دی دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام سخت غصه دي عمر رضی الله تعالی توره خو ایستلې د نبي صلی الله علیه وسلم ته بار بار وایي د الله پاک پیغمبر ماته اجازت راکړه د دې منافق دا سر ومه